السلام علیکم. زما رونو اوس ما د یو ځای ته سودا وړوه د ایرم کالونۍ ته. سودا مې کوزوله نو یو هلک ما سره ولاړ د هغه پلار لږ ضعیف غونته کې و او داسې مونږ له خوا له راغی نو دا زوی ورته نه یو کې نه ورته بل کې وایي څه لکه دا غڼ بوس بوس کېږي. ما د خدای په ذات باندې قسم روریانو د خپل مور او پلار قطعاً بېعزتي مه کوئ غواړئ. زه بې موره بې پلار یم. پر رب ذوالجلال مې د قسم چې د اختر لمونځ وکړو زموږ ځای نه دی معلوم، موږ ته خپل درد نه دی معلوم چې موږ چا له مبارکۍ له لاشو چا سره کینو چا سره د اختر مبارکي وکړو. پر رب ذوالجلال مې د قسم دا یو داسې نازکې رشتې دي د مور او پلار ده. هر څه سړ کېږي قسم په خدای بچې ډېر ښځې ډېرې هر څه ډېر خورې مور او پلار بیا نه میلاوېږي. زما د پر رب قسم زه چې نن بازار ته راوتم او د پیرې نه په زمانه مزدورۍ ته ډه کېږي هېڅ ته مې مړه نه کېږي. زه خو ټولو ته خواست کوم درخواست کوم چې چا نه مور او پلار خفئ هر ځای کې دي خدای دې کړي چې څوک په مسافرۍ کې هر ځای کې رنګ مور او پلار تو کې کني قسم په خدای راپاسې د خپل مور او پلار له پرې خپو پرېوځئ منت ورته وکړئ سوال ورته وکړئ او رضا یې کړئ زما د په الله قسم چې دا یو داسې واقعه رشته ده چې دا بیا نه میلاوېږي. او کم سړی چې د خپل مور او پلار بېعزتي کوي نو په رب ذوالجلال مې د قسم دی به ټول عمر له رسوا او تباه او ذلیله به ګرځي. قسم په خدای چې مار سوري د لوړې خو زور چاته او زه ته ډرامې نه کوم نه راته دغه کوم په الله د رضا لپاره چې کم زما یاران دوستان دي او چا مور په مخ کې تیز اواز باندې خبره کړي پلار په مخ کې نو له ورشئ رضا یې کې چې هغه هر څوکي زما ملګري زه نه پېژنم چا له ویډیو کته زه هر چاته دا منت کوم چې دا ویډیو شیر کوئ شیر یې کې خو د خپل مور او پلار رضا کې زما د خدای په ذات قسمي قسم نه ښکلې چې مور او پلار چرم بیا نه میلاوېږي. قسم په خدای چې نه مور میلاوېږي او نه پلار. زه بې موره بې پلار یم. قسم په خدای چې د اختر په سر باندې لمونځ وکړو هېڅ هم نه قسم په خدای چې د موږ هېڅ هم نه ده موږ حدیثه خادي ده هر څه ډېر تېري خو مور او پلار نه انسان تباه بربادي. خیر د الله دپاره ستاسو د الله په عرش باندې قسم چې خپل خفه مور او پلار رضا کې خپل خفه مور او پلار رضا کې پر خپو کې ولا کې نه ښکلی کې ځان ته رانږدې کې چې د دیکم در کې دی دیکه په خوشحالۍ باندې والې راته کنځلو کې کنځلې په دوا والې خو ورې بیا مور او پلار نه میلاوېږي. او چې کم سړی د مور او پلار بېمخي کوي او زما په شان بې موره بې پلاره شو نو قسم په خدای هغه به بیا وایي چې زه د قبر کې نه نوځم د خپله مور وینم خپل پلار وینم خو بیا دې دا نشته غواړې ښه دا بچی به رانه سبا غر شي او قسم په خدای چې څه کوې هماغه شان به رسره کېږي. او زه راته منت کوم اخرنی پیره چې د الله د رضا لپاره مور او پلار مه خفه کوئ رضا یې کوئ رونو. خو دا راته غواړې ډرامې مې هم ډېرې کړي خنداګانې مې هم ډېرې کړي دي هر څه کو خو دا راته غواړې رنه لګېږم زما رونو مور او پلار رضا کې کني قسم په خدای تباه به او تباه به دنیا کې پاتې شي. السلام.